زمانم رحمت علي عاجز دی د منګوري فضاګټ د دې منګوري سره تعلق ساتم پیپل چوک کې او په منګورا او وتکی کې زما کاروباري اړې دي د سپوږمۍ ټینټ او سپوږمۍ پکوان په نوم باندې زه خپل کاروبار چلوم او د 13 کارونه زه د دې کاروبار سره وابسته یم. د کرونا نه مخکې الحمدلله زمونږ کاروبارونه ډېر ښه زهره خبر ده ودونه بکیدل تقریبات بکیدل غونډې بکیدې خلکو به خیراتونه کول سنه ترکبانې به زمونږ کاروبار شروع هغې نه علاوه لاسنیوي به وي لاسنیوو کې به خلک ناسو ګرمي به وه یخني به وه ګیدرینګ به کېدو کله نه چې کرونا شروع شوی د لاکډاون شروع شوی دی نو زمونږ کاروبار بیخي پټه پټ شوی دی بلکې مسلسل په ماینس کې روان دی کله چې به مثال په تور غم شو نو په غم کې ظاهره خبره ده چې خلک پر ناستو شمیانې به ولګېدې کرسۍ به ولګېدې هغې سره به پخلي کېدل چونکې نن سبا په سوات کې تاسو ته پته ده سر چې هغې د ټل سیسټم شروع شوی دی نو هغوی به موږ ته اډر راکوو چې موږ له ماښام له سهار له غرمې له دونه خوراک پوخ کوي هغه کاروبار زمونږ روانو تسلسل روانو زموږ پکې ښه ګزاره کېده د هغې نه علاوه ودونه به وو په ښه خوراکونه ورکوي میلمه له عزت ورکوي نو ډېر ښه تقریبات په کېدل مینیو به ډېره ښه چلېده خو د کرونا چې کرونا شروع شوې ده لاکډاون دی کور ته نه څوک میلمانه راوستی شي او نو په لاسنیوي جنازه کې کېناستی شي میلمانه یې نه سر چونکې میلمانه راشي نو هغه زر تر زره کیرینه خو پاسي او ځي نو د خپل کور هغه خلک چې دي هغه خلک په دې باندې مجبوره شوی دی چې لس شل کسانی یا 15 کسانی د هغې لپاره کور کې خپل پروګرام کوي په دې وجه زموږ پروګرام زموږ کاروبار ډېر زیات پټه پټ شوی دی چې زموږ سره 2.5 زره کرسۍ ده په دکان باندې نو داسې هفته به نه وه چې دې به سرکل نه کوو بس کنټینیو خبره وه اتلې او راتلې به په هغه یو غم کې به د ټول نه لږې کرسۍ چې لګېدې هم به 200 کرسۍ وي نور زر 1500 دا کرسۍ په غمونو کې په ودونو کې پرتې وي بیا داسې به دیګونه پخېدل یو غم خو یې نه منګوره دا لوی ښار دی دې کې به خامخا زمونږ د ورځې 15 دیګه کار به زمونږ روانو داسې به چرګان پخېدل داسې به انګولې پخېدل نو په هغه اوسط باندې زمونږ کاروبار ډېر ښه روانو اثر داسې ده چې تاسو وینئ دا دوکانونه زمونږ پراته دي ډک په ډکه باندې داسې ګودامونه هم پراته دي او د شامیانو د دې خو دا حل دی چې دا مونږ سیلبند کړي دي سر بس د دوړنې یو بچ کړي دي او د دیګونو دا حل دی چې دیګونه پخول د سره نشته په هفته کې موږ په میاشت کوم یو دیګ نه پخو دغه له زمون کاروبار راغلی دی بلکې زمونږ چې څومره د ټینټ سره وابسته لکه زه دکاندار ما باندې سخته ده خو زما سره چې شاته کم 15 کسه عمله ده یقین وکړئ چې هغه په خیرات غوښتو باندې بالکل راغلی دی چې خیرات غواړي زمون سره د وړوکې نه وړوکې دکاندار چې دی دغه سره هم له 7 کسه وابستی 2-3 کسه سره کاریګري بیا د یو کاریګر سره کم از کم 2 کسه لیبري 3-4 کسه په دکان باندې خپل عملي دغه سره نوکري بیا د دې نه علاوه زموږ سره پر ډیلیوریجز باندې هغه مزدور راځي سره 40-45 صرف رن بیروزګار نستی کم چې یقین وکړي موږ کو ستړي شو کنه جی لکه سونه به ورکو چا ورکو ځان نه شو پر کوله پتن زما د اندازې مطابق زما د دکان سره خو او یا اتیا کسه چې دی هغه دغه شانته پټه پناستي